راځو بل خبره مونږ سره اوورفلو ده. نو اوورفلو هم تاسو خو ډیټیل سره په سیسس کې کتل نو کچېرته مونږ سره یو دف وي او دغه دف ته مونږه فکسډ هایټ ورکړي مثال 200 پکسل. نو کچېرته په دغه کې مونږه ډاټا چو تر څو چې زمونږه ډاټا تر 200 پکسل پورې راځي نو څه مسله نه وي ځکه د 200 پکسل ځای مونږ لرو پکې ځایږي. خو چې کله هم زمونږه ډاټا له 200 پکسل نه ډیریږي نو زمونږ کوم ټیکس دی هغه به اوورفلو کوي. اوورفلو نه مطلب دا چې کوم دف دی بل هغه نه د باندې راوځي. نو دغه شی د کنټرول لپاره بیا موږ سره څو کلاسونه موجود دي په بورډ سټپ کې چې موږ سره اوورفلو اټو ده. نو اوورفلو اټو نه مطلب دا چې په کوم طرف موږ سره ډاټا اوورفلو کوي نو په هماغه طرف به موږ سره سکرول بار جوړیږي. مثال کې ستا ډاټا ورټیکلی اوورفلو شو نو تاسو به ورټیکلی سکرول بار درکې که هوريزونټلی اوورفلو شو نو هوريزونټلی به درکې. نو دا موږ سره د اوورفلو اټو خبره ده. بل موږ سره اوورفلو هډن دا د اوورفلو هډن نه خبره ده چې زموږ د کومه ډاټا اوورفلو کې دا باید هډ شي. بل موږ سره اوورفلو سکرول ده. نو چې کله تاسو اوورفلو سکرول کلاس ولګوي نو دواړو طرف ته به تاسو ته سکرول بار درکوي یعنی هم به هوريزونټلی درکې او هم به ورټیکل درکې. خو په دې کې به هغه یو ان کیږي چې کوم یو تاسو سره اوورفلو کیږي. موجود خو به دواړه خو یو به ډیسیبل وي او یو به انیبل وي او کوم یو به انیبل وي چې په کوم طرف تاسو سره اوورفلو کیږي. که هوريزونټلی اوورفلو شنو هوريزونټلی به تاسو سره انیبل کیږي او که ورټیکلی شنو ورټیکلی به تاسو سره اوورفلو چې کوم سکرول بار دی هغه به انیبل کیږي. او بل چې کوم کلاس موږ سره اوورفلو ویزیبل دی نو اوورفلو ویزیبل بای ډیفالت هم زموږ اوورفلو ویزیبل وي. کوم اوورفلو ویزیبل ولیکو کوم لیکو زموږ چې کوم ډاټا ده هغه به ویزیبل وي. نو دا موږ سره د اوورفلو اړوند کلاسونه په بورډ سټپ کې. نو راځو پر دې باندې هم پریکټیس کوو چې د دې نه موږ څنګه کولای شو په عمل کې کار واخلو. نو دلته موږ د سیو کو چې راو شو د واخلو دلته موږ ورکو کلاس کنټینر او کنټینر کې دا اوس مهم نه دی چې تاسو کنټینر ورکې خو همیشه چې موږ بورډ سټپ کې لیاوټ جوړو نو موږ کنټینر اخلو. نو دا ما کنټینر ورکلو په دا کنټینر کې زه نور کیسې نه کوم لازم یو د واخلم او دغه دفته چې د کلاس ورکوم باکس. نو دله ما باکس کلاس ورکوم او دغه باکس کلاس ته به زه سیو کوم چې لک سټایل ورکوم او سټایل چې نه ورکوم یوازې هایټ ورکوم بیک ګراوند کلر ورکوم. نو موږ چې کوم باکس کلاس دی دله زه هایټ ورکول غواړم مثال د خبرې 100 پکسل زه ورته وایم چې دا چې موږ سره 1.5 پکسل نو دې ته ما 1.5 پکسل هایټ ورکوم او بیک ګراوند کلر هم ورته ریډ ورکول غواړم. نو دې سره زموږ چې کوم باکس دی د هغه چې کوم بیک ګراوند کلر دی هغه موږ سره ریډ شي. نو دا زموږه باکس دی او دې چې کوم هایټ دی هغه سو دی هغه موږ سره 1.5 پکسل دی. ویډ به هم ورلور کو نو راځم ویډ ولټا کوم او ویډ چې دی هغه دی هم موږ سره سنوي هغه دی موږ سره 1.5 پکسل وی. نو دا شو موږ سره 1.5 پکسل ویډ. نو دا په دې سیستم راغی. نو هم ډیر زیات کم ورکو نو دا به هم ذکر 2.5 او دا لاندې چې د موږ سره دا به هم ذکر 2.5 نو دا به موږ سره سیټ شي او دا راغی په دې طریقه. نو وس چې کله مونږ په دې کې ډاټا چو نو 2.5 پکسل پر خو مثلا څه شته دی خو چې کله 2.5 پکسل نه ډیریږي نو بیا مونږ سره ستونزه راځي. نو زه راځم لاریم لیکم نو چې کله لاریم لیکم لاریم خو مونږ سره زیات دی کنه. نو دا به ډاټا مونږ سره فلحال اوورفلو نه کړه ځکه هم دومره دی چې په دې دف کې ځایږي. که زه د دې نو ځل بیا کاپی والم پیسټ کوم بیا راشم سفری لوټم نو زموږ چې کوم ډاټا دا یا زموږ چې کوم لیکل دي که هر څه وی لیکل وی که ایمیج وی که بل باکس وی هغه دین اوورفلو کوي. نو دا مونږ سره اوورفلو وشو. اوس کچیرته ته دا هندل کول غواړي نو همدغه دفته برازي او دلته ورته چلی کې اوورفلو بلکې اوورفلو ورته اټو ټاکي. نو چې کله اټو ټاکي چې په کوم طرف اوورفلو شي په ماغه طرف به تاسو سره سکرول بار جوړیږي به ته کول شي هغه وګوري. نو موږ سره ورټیکلی اوورفلو شنو ورټیکلی موږ سره سکرول بار راغی موږ کول شو ترې کار واخلو. کچیرته په دې طریقه شوی وي نو بیا په دې طریقه موږ سره سکرول بار راتلو. نو دا موږ سره د اوورفلو اټو خبره ده. او بل موږ سره اوورفلو هډن دی کچیرته اوورفلو هډن ولیکو نو زموږ چې کوم ډاټا دی چې کوم شی اوورفلو شوی هغه موږ سره هایټ شي. او کچیرته دراشم اوورفلو ته سکرول ولیکم نو سکرول بار به دوه طرف ته راځي خو یو به انیبل وي یو به ډیسیبل وي. انیبل به کوم یو چې په کوم یو موږ سره ډاټا اوورفلو کوي. نو کچیرته په دې ډاټا اوورفلو شوی کنه نو ګوره دا موږ سره انیبل دی. که امدا ډول د سه هم ډاټا اوورفلو شنو دا به هم تاسو سره انیبل شي. نو دا موږ سره د سکرول خبره ده. او بل موږ سره ویزیبل ده. نو ویزیبل که تاسو ولیکئ کوونه لیکئ تاسو ډاټا چې کله اوورفلو کیږي نو هغه به تاسو سره ویزیبل وي. نو دا موږ سره خبره ده اوورفلو ده او تاسو کولای شئ له دې څخه کار واخلئ.